سلامونه قدرمندو، وخت مو په خیر. په دې تمه یم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. راغلی یم ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ ته، او د بټي کوټ ولسوالۍ بیا د دې مالټو باغونه دي او د مالټو سیزن هم ده. د دغه ته راغلي یو، موږ به هم چکر ووایو. تاسو هم د ویډیو نه خوند واخلئ او د ویډیو تر پایه راسره وګورئ او د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ دغه ښکلي او ښایسته باغونه راسره وګورئ. نو قدرمنو، تاسو کتلی شئ په دې یخ ژمي کې او د دغه البته د ټیول خو نشو ورته ویلی، خو کوم دغه شمسیان او کوم شیان چې لګېدلي دي د هغو لارې اوبه راویستلي دي. او په دې یخ ژمي د کابل په دې یخ ژمي کې، خو البته په ننګرهار کې ژمی نه ده او ډېرې ښې ګرمې اوبه یې اودس مو پرې وکړو. واقعیت یو معیاري کار شوی ده وطن ته، او لا هم لګیا دی. شاته کوم جانګي چې تاسو وینئ دا البته نوي کرل شوي دي. څومره چې موږ معلومات وکړو دا شاید کال ته فصل وکړي، نو ډېره یوه غټه ساحه یې نیولې ده. او الله دې وکړي چې نور هم په وطن کې دغسې ښکلي ښکلي ځایونه جوړ شي، وطن ته خدمت وکړی شي، د وطن آبادۍ ته باید خدمت وکړی شو. مونږ باید دې ته مجبوره نه شو چې مونږ خارج ملکو ته راشو او سیاحت وکړو، بلکې مونږ دا وطن په دومره یو ښه شکل سره جوړ کړو چې حتی خارجیان مجبوره شي چې راشي زموږ وطن ته دیدن وکړي. بیا اوس خو الحمدلله اوس هم ډېر ښه سوی ده، زیاتره سیلانیان راځي دلته دیدن کې له دې د بټي کوټ دغه ښایسته باغونو څخه. البته نورو ولایتونو لکه بامیان شو، همداسې نورو ولایتونو ته ځي خلک چکر راځي. نو څومره چې دا وطن آبادېږي، وطن ته کار کېږي، وطن ته خدمت کېږي، هومره به وطن پرمختګ کېږي. او هر چیرې چې اوسو باید په یو اتفاق او یو اتحاد سره واوسو، نو تر هغلته به دا وطن مونږ ته راجوړ شي او آبادېږي. نو ملګرو، خبرې نه اوږدوم، د ویډیو څخه خوند واخلئ. دا ښکلی د بټي کوټ باغونه راسره وګورئ.